نن د غازي عبدالله خان اڅکزي 181 تلین د بلوچستان ایالت د عبدالله خان ولسوالۍ په مرکز کې چې د هغه په نامه نومول سوی د افغان قامي غورځنګ لخوا د یوې غونډې په دایرولو ولمانځل سو. دغه تلین غونډې ته د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ترڅنګ د چمن څخه هم شاعران او د پالو رغلي وو. د غازي عبدالله خان 181 ورځ ولمانځله په دې تالار کې چې په هغه کې د چمن د کوټې کلا عبدالله پښین او د نور ځایو ډېر درانه مشران راغلي وو چې هغه په دې کې شرکت وکړي د پر تاریخ باندې رڼا واچوله. نو د دغه تاریخ په رڼا کې موږ د غازي عبدالله خان په نامه دلته یو کتابتون هم پرانیستی او کتابتون مې خلاص کړي. په غونډه کې ویناوال د ارواښاد غازي عبدالله خان اڅکزي پر ژوند، مبارزه او د انګلیس په وړاندې د هغه پر میړانه وغږېدل. غازي عبدالله خان په دې وطن کې زه افغان یم، د افغان ولس د افغان قوم د خدمت لپاره ما توره اخیستې ده، ما شهادت ورکړي دي، ما قرباني ورکړي دي. غازي عبدالله خان اڅکزی د افغان انګلیس د لومړۍ جګړې یو اتل او ګټونکی بلل کیږي چې د خپلواکۍ په دغه لاره کې یې ګڼې سرښندنې کړي. هغه ملي مبارز چې 180 کاله مخکې د اول انګلیس افغان جنگ په ملي مبارزونو کې وو او په کابل کې د انګلیس د ښکېلاک خلاف د ملګرو په د دوی د نمایندګانو میګناټن او د هغو سره ملګرو په هغه کې ملي مبارزه او ملي پاڅون وکړ او په همدا نننۍ ورځ نوموړی په شهادت ورسېدی. ارواښاد غازي عبدالله خان اڅکزی اصلا د کوژک غره ته څیرمه سیمې وو چې اوس دغه سیمه د هغه په نامه یادیږي. هغه د ارزبیګي لمسی او د سربلند خان زوی و چې د افغان انګریز په لومړۍ جګړه کې د 1838 او 1842 ترمنځ کلونو کې یې د انګلیس په وړاندې د خپلواکۍ د مبارزونو د پاڅون رهبري کوله. د ازادۍ او خپلواکۍ د لارې دغه زړور سرتیری په 1842 کې په جګړه کې تر ژوبل کېدو وروسته په شهادت ورسېد او مزار یې د افغانستان پلازمینه کابل دارالامان ماڼۍ ته نږدې موقعیت لري. سمیع الله غفران، نن یې ویسل، چمن. د لویشه په دې کلي کې دی دا عجب رواج چې تورې یو سړی وي او خان بل سړی.